سلامونه نیکی هیلې ملګرو. تیمورشاه کمال یم. شاعر او کتاب خپرونه ده. لکه څنګه چې زموږ پر ستړي پښتون باندې تاسو هر اتوار دغه ادبي خپرونه ګورئ او ستایي یاستې او مخته یې شیروئ. یو ځل بیا خواست درته کوو ملګرو چې زموږ دغه ویډیوګانې مخته شیروئ، چې زموږ دغه ادبي زیار تر هغه پښتنو تر هغه افغانانو ورسیږي د چا چې د کتاب سره مینه وي، د کتاب او د پښتو ژبې سره چې د کم قام مینه وي هغه به د نړۍ ستوری وي، هغه به د ترقۍ منزلونه طی کوي، هغه به اسمانو او خلاو سپوږمۍ ته خیږي، او څوک چې د کتاب لیرې ځغلي هغه به پر مځکه د خوارۍ، د درپدرۍ، د بېسوادۍ او د غلا، د جنگ او د فساد سره مخامخ وي. کوم څوک چې علم حاصلوي، کوم څوک چې کتاب لولي او په کتاب ځان پوهوي، هغه خلک به روڼانده وي، هغه خلک به دوراندیشه وي، هغه خلک به راتلونکی هم پیژني او تیر وختونه به هم د ده په حافظه او د ده په مغزو کې خوندي وي. د خپل تاریخ به خبر وي، د خپل قام د اتلانو به خبر وي، د خپل قام د توري او ننګه به خبر وي. نو همدغسې د پښتو ادب او د پښتو ادب د هغه ستورو به خبر وي چا چې پښتانه قام له خواري کښلې وي، ژبه یې پاللې وي او د قام او د وطن لپاره یې ترانې ویلې وي، د قام لپاره یې هغه فلسفې او هغه تګلارې ټاکلې وي کوم چې د قام د سبا په ګټه وي. نو هو ملګرو، د خپل یو دوو شعرو څخه د نن د خپرونې پیل کوو. په سترګو کې راوګوره چې ځان درته ښکاره سي، په سترګو کې راوګوره چې ځان درته ښکاره سي، له ځان څخه راووځه چې جهان درته ښکاره سي. په سترګو کې راوګوره چې ځان درته ښکاره سي، له ځان څخه راووځه چې جهان درته ښکاره سي. له مخه تر باور یو ازمایښت ورباندې وکړه، له مخه تر باور یو ازمایښت ورباندې وکړه، په رنګ کې د دوستۍ به دشمنان درته ډېره زبردست. قدرمنو لیدونکو، نن موږ و تاسو ته یو ډېر خوندور کتاب د یو ډېر خوندور لیکوال او شاعر دغه خوندوره شاعري وړاندې کوو. زموږ د نن کتاب دی تڼاکې د خیال. دغه کتاب ملګرو د پروفیسر محمود ایاز صاحب دی چې د لورلایي اوسیدونکی دی، خو حال محال په کوټه کې ژوند کوي او د ستر او لوی لیکوال رب نواز مایل صاحب او د لوی لیکوال ارواښاد سعید ګوهر صاحب ورور دی. لوی ادیب، لوی لیکوال او لوی شاعر دی. د دغه تڼاکې د خیال چې کوم کتاب د پیاوړي لیکوال ته ډالۍ کړی دی، موږ د ده یو جهان مننه کوو. موږ یې نن دا دی پر خپل وار باندې تاسو ته معرفي کوو. د کتاب نوم دی ملګرو تڼاکې د خیال. مصنف محمود ایاز. د چاپ شمیر 1000 ټوکه. د چاپ کال 1999. بیا 100 کالداري. کمپوزر قربان علي آصف. ټایټل کمپوزر حامد درانی، کاشف عمران، جمال شاه. خپرونکې اداره سکام ادبي اکیډمۍ کوټه. چاپځای دانش کتابخانه، کیسه‌خوانۍ بازار پېښور. یونیورسټي بک ایجنسۍ خیبر بازار پېښور.
محمود ایاز اسسټنټ پروفیسر ګورنمنټ ډیګري کالج ژوب. قدرمنو لیدونکو، محمود ایاز صاحب دا سړی دی او ډیر خوندور شاعر دی. د پر دغه کتاب باندې قدرمن لوی ادیب خیر محمد عارف صاحب چې د پښین اوسیدونکی دی د باچا لیکلی ده. تقریض ورباندې عبدالباري جهاني صاحب لیکلی دی او په دا کتاب کې د خپلې خبرې یا هغه وضاحتونه چې د شاعرۍ په هکله یې وړاندې کړي دي موږ ته هغه هم شامل دي. نو موږ د دغه شاعرۍ اقتباسات او شعرونه هم تاسو ته وخت په وخت باندې انشاءالله وړاندې کوو او تاسو به هم دغه را سره اورئ. خو زه راځم د پروفیسر محمود ایاز صاحب د ژوند، ژواک او د ادبي سفر په هکله باندې پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب ته چې دی د پروفیسر محمود ایاز صاحب پر ادبي سفر او پر ادبي زیار باندې خپل نظر وړاندې کړي. بیا به ملګرو د شاعرۍ نمونې هم تاسو ته وړاندې کوو. ډېره مننه تیمورشاه قمار صاحب، شیر محمد شادمن صاحب، خان نومیالی صاحب او د ستړي پښتون پیج چلوونکی محمد وایل ډیوار صاحب. ستاسو دغه زیار او دغه کار دا د ستاینې وړ دی، دا وخت غواړي، دا مطالعه غواړي. ستاسو د ادب مینه، د کتاب مینه چې د ځانه سره یې په ټولنه کې خپروئ، دا ډېر افرین زه درته وایم او دا ډېر لوی کار دی او ډېر لوی دروند کار دی. او تڼاکې د خیال د پروفیسر محمود ایاز صاحب شعري ټولګه محمد ایاز صاحب د ډېر نږدې څخه زه پیژنم، بلکې که زه دا ووایم کمال صاحب چې زما باقاعده استاد چې و هغه ارواښاد عبدالباري اسیر صاحب و. او کله چې زه پوهنتون ته ولاړم په پوهنتون کوټه یونیورسټي کې عبدالشوق صاحب هم و، سهیل جعفر صاحب و او د محمود ایاز و. د دوی یو ګیدرینګ و، یو ناست و، ګویا کې دوی زموږ څه په علمي په کلاس په اوله مخکې و. خو ماته چې به کله کله د غزلې کې داسې مسله شوله د الفاظو دغه محمود ایاز صاحب و چې زما د غزلې اصلاح بې کوله، نو یو رنګه نه بلکې په ښکاره رنګه چې دا زما استاد محترم دی او دومرې ځایونه او دومرې علمي څوک دی لکه تا چې وویلې خالد دی نه، د ده ټوله کورنۍ چې د هغه علمي هم ده ادبي هم ده. پروفیسر ربنواز مایل صاحب چې صاحبزاده حمیدالله صاحب په لیکلي دي چې د په جدید نظم بنیاد ایښودونکی په دا سیمه کې دا چې و ربنواز مایل صاحب. او بیا سعید ګوهر صاحب چې د اردو او پښتو هغه شاعر چې تاریخ چې در څو تاریخ ژوندی او ژوندي انسانان وي، د سعید ګوهر صاحب د خدمات او د صلاحیتو څخه انکار نشي کېدی. او دریم ورور یې دغه محمود ایاز دی. او سید ګوهر پر خپل ځای یو داسې جانشینه پرېښوی چې صوبت څه ملک ناز پر کوي. پروفیسر دانیال تریل چې په ذهنت و قابلیت کې د اردو په ادب کې یو نوم او داسې بې وخته مرسولونه چې دنیا یې داسې ځایده کړه. او بیا محمود ایاز صاحب د هغه رنګه خپل جانشین پرېښی دی، پروفیسر زوی دی وصاف خان چې صاحب کتاب دی د پښتو شاعر د اردو. نو من دغه بیا زه به مخته خبره کوم، زه دا غواړم چې ته د دوی څو شعرونه زموږ سره شعر کړه. دی وایي څه ګورې ایازه زما فال د ژوند، اوښکې پاکومه په دسمال د ژوند، بیا به مې رښتیا په مینه ولولي.
بیا به مې رښتیا په مینه ولولي ځان به نوشته کړم په دیوال د ژوند واه دا بیا ووایه بیا به مې رښتیا په مینه ولولي بیا به مې رښتیا په مینه ولولي ځان به نوشته کړم په دیوال د ژوند ستا د ژوند سندره ترېنه جوړه سوه ستا د ژوند سندره ترېنه جوړه سوه څومره په خلوص وهمه تال د ژوند ډېر الله ډېر ستا د ژوند سندره ترېنه جوړه سوه څومره په خلوص وهمه تال د ژوند وړمه بخته خپل اندام وجود چیرې به مسکن وي ستا په خیال د ژوند او ځان مې د بیلتون مابس ته وسپارئ ځان مې د بیلتون مابس ته وسپارئ څه به ورته ووایمه آل د ژوند ډېر الله کمال صاحب ما درته وویل دا دومرې ځایونه دومرې ځیرک او دومرې د خوند ډک شاعر او خیال یې دومرې اسماني دی او دومرې علمي دی نه چې تشبیه استعاره چې کوم دي هغه افاقي دي بالکل مځکه و اسمان ستوري و دریاب وسۍ او غر دا ټولې د ده تراکیبونه او د ده استعارې او د ده تشبیهات د هغه وجه چې شته چې دا دومرې په کتاب مین څوک دی چې هر وخت یې وینې دی په کتاب ډوب یا قلم په لاس کې په لیکلو بوخت او بیا د اسکام ادبي ټولنه چې کومه ده نه د دې اکیډمۍ مشر دی او بیا د یو داسې د معیار یو مجله باسي د خال په نامه چې دا خال چې کوم وخت را رواني چې دا وخت یې پوره کېږي د خال د راتلو انتظار د لیکوالان چې کوم دی نه لکه هغه تږی چې د اوبو منتظر وي داسې انتخاب معیاري دا مجله ده چې هر لیکوال یې په زړه یعنې د دی محقق هم دی دی مقاله نګار هم دی دی نقاد هم دی ډېرې حوالې د شاعري خو یقینا پر خپل ځای یو سند لري خو د ده علمي او ادبي خدمات او د ده ذهنیت او فکر چې کوم دی د ده کوم صلاحیتونه چې دی نه هغه په نننی دور کې نه او بیا دومرې ویښ دومرې خبر دومرې پر یو لیک او په وینا عبور لري چې کمال کوي او د کمال څوک دی د لیوه لري انسان را باندې وغمېدی واه خوی د لیوه لري انسان را باندې وغمېدی ملامت نه یم درست جهان را باندې وغمېدی خوی د لیوه لري انسان را باندې وغمېدی ملامت نه یم درست جهان را باندې وغمېدی ما به د مځکې له ستمه منډه کړې وله ما به د مځکې له ستمه منډه کړې وله باداره ستا شینکی اسمان را باندې وغمېدی ما به د مځکې له ستمه منډه کړې وله باداره ستا شینکی اسمان را باندې وغمېدی او تا ما ته وخوړه زړګیه شپیان دې وکړه په ما تا ما ته وخوړه زړګیه شپیان دې وکړه په ما سر دې را ټیټ کړ چې جانان را باندې وغمېدی بدمرغي وګوره د هر سړي نه یم په منډه بدمرغي وګوره خپل ځان را باندې وغمېدی او چې دبدبه یې و پرته په درست جهان ایازه خو نن لوېدلی مسلمان را باندې وغمېدی دومرې زبردست تجزیه کوي او داسې تاثرات وړاندې کړي چې زړه څه د داسې شی چې دی درست وجود له ځانه سره ویسي او د هغه وجه دا ده چې د مطالعې د لارې چې کوم تراکیب په شعر کې راسي او کوم مفهوم راسي نه نو زه مختصرا دومرې ووایم نه چې دا یو داسې لیکوال دی
چې دوی مترجم دی د انګریزي ادب یې ژباړې کړي دي او انتخاب شاعران یې ژباړلي دي او د اردو څخه ژباړې کړي دي پښتو ته او زه اریان یم چې د ده هغه تنده په چشم ماتېږي داسې عنوان داسې شی پاته نه دی چې دی د لیکلی نه وي لیکن دی اوس هم ځان تږی ګڼي او دا د خاص صفت دی نه او علمي حواله هم درنه ده ادبي حواله هم درنه ده فکري حواله هم درنه ده او کار او تخلیقات چې دي هغه یې د نن هم د سبا هم بلکې د هر وخت یو معتبر حواله ده زه غواړم بس ما هم دومره خبره وه چې ته لا یو کلام یو غزله پورین تندي په زولنو کې اوسېدلی یم پورین تندي په زولنو کې اوسېدلی یم زه لوی سړی یم په تیارو کې اوسېدلی ډېر الله دا بیا ووایه پورین تندي په زولنو کې اوسېدلی یم زه لوی سړی یم په تیارو کې اوسېدلی یم زما همت خپل ثابت دی هیڅ سند نه غواړي زما همت خپل ثابت دی هیڅ سند نه غواړي ګوره ګلاب یم په ازغو کې اوسېدلی او د دوژخي لپاره ګران نه دی دوژخ د فراق د دوژخي لپاره ګران نه دی دوژخ د فراق اجرا نستا په سرو لمبو کې اوسېدلی د دوژخي لپاره ګران نه دی دوژخ د فراق د دوژخي لپاره ګران نه دی دوژخ د فراق اجرا نستا په سرو لمبو کې اوسېدلی یم ولې به نه غواړي سپرلی ما نه رنګونه د خیال ولې به نه غواړي سپرلی ما نه رنګونه د خیال د لیونتوب په میخانو کې اوسېدلی او تږی مدام یم د سراب له دریابونو راستون تږی مدام یم د سراب له دریابونو راستون د خپلو اوښکو په اوبو کې اوسېدلی یم نو کمال صاحب ډېر د بلا شاعر دی یوه خبره زما څه پاته شوله چې د ده شعر نغمګي هم ډېر لري موسیقیت هم ډېر لري ډېر فنکارانو ډېرو ګلوکارانو چې کوم دي نه د ده غزل په ډېر ښه انداز ویلی ده مترنم کلام دی دا تر شاعران د وخت د ټولنې ضرورت وي نه نو زه غواړم چې ته خپله خبره پای ته ورسوې قدرمنو لیدونکو تڼاکې د خیال ارواښاد قلندر مومند هم د پروفیسر محمود ایاز پر شاعري باندې عبدالباري جاني پر ګایدلی خوندور لیک کړی دی او باري جاني صاحب هم لیک ور باندې کړی دی خیر محمد عارف صاحب هم لیک ور باندې کړی دی اخیرنی کلام به یې تاسو ته ملګرو واورو تا په ځان منګولي ما په ځان منګولي شخې کړې تا په ځان منګولي ما په ځان منګولي شخې کړې څنګه مو د یو بل په ارمان منګولي شخې تا په ځان منګولي ما په ځان منګولي شخې کړې څنګه مو د یو بل په ارمان منګولي شخې کړې کور یې کورکی کړ د درخو د مینې ښکلی کور کورکی کړ د درخو د مینې ښکلی کور حق نه حقه چا په ادم خان منګولې شخې کړې او ته خو په تاریخ کې پښتون څو ځله ګټلی یې ته خو په تاریخ کې پښتون څو ځله ګټلی یې تا په کوم حساب نن په افغان منګولې شخې کړې دا بیا ووایه بیا ته خو په تاریخ کې پښتون څو ځله ګټلی یې ته خو په تاریخ کې پښتون څو ځله ګټلی یې تا په کوم حساب نن په افغان منګولې شخې کړې او خور دې کړو د وینو سور څادر په شفق باندې هم خور دې کړو د وینو سور څادر په شفق باندې هم جبر تا په جبر په اسمان منګولې شخې کړې دواړې یې خطا سوې زیار یې ټول تر خاورو لاندې سو څرنګه شیطان په خپل ایمان منګولې شوی او قدرمنو لیدونکو د پروفیسر ایاز صاحب په شاعري مو
تنده نه ماتیږي تر څو چې ورته سمه ګوډه ماته نه کو او شنې چای ورته څښونه او دغه کتاب لولو نه نو دا تنده مو نه ماتیږي خو موږ یوه د وخت مجبوري لرو نو موږ د محمود ایاز صاحب کتاب تاسو ته وړاندې کوي تڼاکې د خیال دغه کتاب چې له کومو ځایو ترلاسه کیږي هغه مو تاسو ته در وښوئ نو تاسو د محمود ایاز صاحب شاعري ولولئ خوندونه ترې واخلئ پیاوړي لیکوال همدا په وس پوره دي چې تاسو ته د خپلې سهیلي پښتونخوا ستوري معرفي کړي او درویشي او کتابونه یې در په ګوته کړي او اخیستل او قضاوت یې بیا ستاسو کار دی. زه تیمورشاه کمال، پروفیسر فیض شهزاد صاحب او شیر محمد شادمن صاحب، خان نومیالی صاحب او طاهر لیوال صاحب د ستړي پښتون ټولو لیدونکو ته ډالۍ ډالۍ سلامونه وړاندې کوو. ویډیو ملګرو مخ ته راسره شیروئ. هر اتوار مو دغه خپرونه جاري ساتئ، اورئ یاست او ملګرو ته یې هم ډالۍ کوئ. یو جهان مننه. ژوندي، بریالي او خوشحاله اوسئ.